لکه تاسو وګورئ د موسی علیه السلام زمانه ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یادوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته یې ستړی به چې لږه چاپي درته وکړو اگر دا بیان تر اخره پورې واورئ انشاءالله ستاسو به ډېره فایده وشي ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم دا یې وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی که ستا دا عقیده ای چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش که ستا دا عقیده ای چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی که ستا دا عقیده ای چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیه السلام پې راپېښ شو هغه ورته وی چې دا څه دی هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادو هغه ورته ظالمه دا څنګه خدای یاد دا خو د کفر الفاظ دي الله دې کدا عقیده راله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکي به کافر شي ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج نه دی نو دا خو د کفر الفاظ دي اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خو شپېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم موسی علیه السلام ورته وفرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غر کړه هغه ګډې او چیلی په ځای پرېښوی او لاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبر یم چې ته څنګه خدای اوس څنګه یادېدل غواړې ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانه اوس وګورئ دې سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس وکړئ چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منم لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولې یو منې دلیل لرې نه به وایي نه نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ورسره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منئ نو د هغه د یووالي دلایل به زده کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منئ نو د هغه د پیغمبرۍ باندې دلایل به زده کوئ چې د هغه د پیغمبرۍ دلیل څه دی نو که خدای یو منې او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی